د ارواښاد حاجي مصباح الدین مسکینیار لنډه پیژندنه. ارواښاد حاجي مصباح الدین مسکینیار په 1421 هجري شمسي د وردګو د چک ولسوالۍ په نورخیلو کلي کې وزیږید. ارواښاد مسکینیار په 1442 هجري شمسي د چک ولسوالۍ په بمبئی ښوونځي کې زده کړې پیل کړې. له 12 کلو وروسته په 1453 هجري شمسي په اعلی درجه فارغ شو. ارواښاد مسکینیار چې یو پر هیوادمین انسان و، نو د خپلې خاورې لپاره کار کول پیل کړل. په دې لړۍ کې پر 1453 هجري شمسي د مزار شریف د حرارتي فابریکې د برېښنا په برخه کې کار پیل کړ او 15 کاله وروسته یې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو دا دنده پرېښوده. ارواښاد استاد له څو کلن ځنډ وروسته په 1463 هجري شمسي د چک ولسوالۍ په یوه نوموتې لیسه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کې د استادۍ سپېڅلې دنده پیل کړه. ارواښاد مسکینیار په یاده لیسه کې د تدریس ترڅنګ فرهنګي، ادبي او د لیسې د امنیت د خوندیتوب چارې هم ترسره کولې. استاد له څو کلونو وروسته په یاده لیسه کې سرښوونکی وټاکل شو. له لږ ځنډ وروسته تدریسي مرستیال او ورپسې د سرپرست مدیر مسؤلیت ته غاړه کېښوده. ارواښاد مسکینیار پر دومره بوختیاوو سربیره له 1408 هجري شمسي تر 1409 هجري شمسي پورې د وردګو دارالمعلمین هم بشپړ کړ او په دې سره یې د ښوونې او روزنې په برخه کې خپله ژمنتیا لا څرګنده کړه. استاد د چک ولسوالۍ په دغه مشهوره لیسه عمر فاروق کې د یوې روښانه مخینې له پرېښودو وروسته په 1491 هجري شمسي کال د کابل په قلعه کاشف لیسه کې تدریسي مدیر شو، خو تر 1.5 کال وروسته د 5مې تعلیمي حوزې د څارنې غړی شو. ارواښاد مسکینیار چې له تدریسه خالي ژوند خوند نه ورکاوه، نو ځکه دا 1.5 کلنه دنده هم پرېښوده او په 1494 هجري شمسي د کابل ښار د پروفیسور رسول امین په عالي لیسه کې پر تدریسي مدیریت دنده پیل کړه. مصباح الدین مسکینیار په خپل 80 کلن ژوند کې له دومره منډو ترلو او د ښوونې روزنې په برخه کې له نه ستړي کېدونکو هڅو وروسته پرون دوشنبه د جوزا 3 په کابل کې له دې نړۍ سره مخه ښه وکړه او د یوه بل ژوند سفر یې پیل کړ. پر ګور یې نور.